ایمان پلورونکي دویمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه ځمکه را پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه ځمکه را پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. په مصر کې چې کوم مشرانو د سلطان صلاح الدین ایوبی استقبال وکړ، په هغوی کې د ناجی په نامه سپاه سالار د ځانګړي اهمیت لرونکی و. ایوبي ټولو ته له پښو نه تر سره وکتل. د هغه پر شونډه مسکا او پر ژبه د مینې او محبت هیلې وې. ځینې پخواني منصبدارانو هغه ته په ژور نظر سره وکتل چې په هغوی کې ټوکې او مسخرې هم وې. هغوی یوازې د سلطان صلاح الدین ایوبي له نامونه خبر وو او یا د هغه په باب دومره پوهېدل چې د واکمنې کورنۍ یو سړی او د خپل تره ځایناستی دی. د هغه په سترګو کې د سلطان صلاح الدین ایوبي اهمیت یوازې د هغه د کورنۍ له امله و، او یا یې ورته له دې امله اهمیت ورکړ چې د مصر د نائب الحکومه په حیث راغلی و. تر دې زیات هغوی سلطان صلاح الدین ایوبي ته هیڅ اهمیت ورنکړ. یو بوډا منصبدار په خپل څنګ کې یو افسر ته په غوږ کې وویل: هلک دی، موږ به یې روزو. مؤرخین او یا د هغه مهال پیښې لیکونکي دا ویلی نشي چې سلطان صلاح الدین ایوبي د هغو وګړیو په نظرونو پوه شوی و او که نه. هغه د استقبال کوونکو په ګڼه ګوڼه کې هلک ښکارېده، خو کله چې د ناجیې له وړاندې د روغبړ لپاره ودرېده نو د ایوبي په مخ کې لږ څه بدلون غوندې راغلی و. هغه ناجی ته لاس ورکول غوښتل، خو ناجی چې د هغه د پلار په عمر کې و تر ټولو لومړی یې د درباري چاپلوسانو په څېر ټیټ شو او بیا یې ایوبي ته غېږه ورکړه. د ایوبي تنده یې مچ کړ او ویې ویل: زما د وینو اخري څاڅکي به هم ستاسې د ساتنې لپاره تویېږي. ته له ما سره د زنګې او شیرکو امانت یې. زما روح د اسلام سپېڅلي دین تر عظمت زیات ارزښتناک نه دی. صلاح الدین ایوبي د ناجی لاس مچي کړ او ویې ویل: محترمه، د خپلې وینې یو یو څاڅکی سنبال وساته. صلیبیان د تورو وریځو په څېر راخورېږي. ناجی یې په ځواب کې یوازې مسکی شو، لکه صلاح الدین ایوبي چې ټوکه کړې وي. ګمان کېده چې مجاهد شخصیت سلطان صلاح الدین ایوبي د دغه تجربه کاره سپاه سالار پر مسکا ونه پوهېدای شو. هغه په مصر کې د ساتونکو د ډلې قومندان و چې شمیر یې 50,000 تنو ته رسېده او دغه ټول شمیر عسکر سوډانیان وو. دا ټول د هغه مهال پر نوي وسلو سنبال وو. دا پوځ د ناجی وسله وه چې د زور او قوت له امله هغه د مصر بېتاجه پادشاه ګڼل کېده. هغه د توطئو او خپلچاریو دوره وه. د اسلامي نړۍ مرکزیت ختم شوی و. صلیبیانو هم ډېره زړه وړونکې ورانکارۍ پیل کړې وې. د زور پالنې او مزو چلچو دوره وه. له چا سره چې لږ شان زور او قوت و، هغه به یې د خپل اقتدار او دولت راټولولو لپاره کاراوه. سوډاني ساتونکو د پوځ سرلښکر ناجی په مصر کې د واکمنو او نورو مشرانو لپاره یو دهشت او ویره وه. الله جل جلاله ورته توطئې جوړونکی دماغ ورکړی و. هغه ته به د هغه مهال پادشاه جوړونکی وایي. په جوړونه او ورانونه کې ځانګړې پوهه لرله. هغه چې صلاح الدین ایوبي ولیده نو کټ مټ دغسې مسکی شو لکه کوم څیرونکی حیوان چې د ښکار لپاره کمزوری حیوان وویني نو غاښونه ورته ښکاره کوي. سلطان صلاح الدین ایوبي د مسکا پر دې زهرو ونه پوهېد. د هغه لپاره تر ټولو مهم سړی همدا ناجی و، ځکه چې د 50,000 ساتونکي پوځ قومندان و او صلاح الدین ایوبي دغه پوځ ته اړتیا لرله. خیر، صلاح الدین ایوبي ته وویل شول چې محترمه، له ډېرې لرې فاصلې مو تشریف راوړی. لومړی آرام وکړئ. هغه وویل: زما پر سر چې کوم پټکی تړل شوی دی زه د دې اهل نه وم. دغه پټکي زما آرام او خوب ختم کړي.
آیا تاسې محترم ما هغه ځای ته نه ورولئ چیرې چې زما دنده زما انتظار کوي؟ محترمه، تر کار د مخه خوراک څښاک نه خوښوې؟ د هغه مرستیال وویل. صلاح الدین ایوبي یو څه فکر وکړ او له هغه سره روان شو. په لوی کتار کې ساتونکي د هغه ودانۍ په مخ کې دواړو خواو ته ولاړ وو چیرې چې د ډوډۍ ترتیبات نیول شوي وو. سلطان صلاح الدین ایوبي چې د دغو ساتونکو قدونو او تنو او وسلو ته وکتل نو په مخ کې د خوښۍ نښې ښکاره شوې، خو دغه خوښۍ په دروازه کې د قدم ایښودلو سره ورکه شوه. هلته 4 تنکۍ پیغلې چې په بدنونو کې تقوا ماتونکې نرمې او پر اوږو یې خورې ورې وریښمینې زلفې فطري ښکلا درلوده راټوله کړې وه. په لاسونو کې یې د ګلپاڼو ډکې ښکلې ښکلې ټوکرۍ نیولې وې. د صلاح الدین ایوبي په مخ کې یې د ګلپاڼو شیندل پیل کړل او د دې سره د دیرال په تال د ارموني رباب او غجکو جادوګره نغمه پیل شوه. ایوبي چې په لاره کې د ګلانو پاڼې ولیدې ګامونه یې وروسته کړل. ناجي او د هغه مرستیال یې ښي او کیڼ لور ته روان وو. هغه دواړه ورته ټیټ شول او د وړاندې تللو هیله یې وکړه. دا هغه اندازه وه چې مغولي پاچاهانو په هند کې دود کړې وه. وروڼو، سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د ګلپاڼو پښو لاندې کولو لپاره راغلی نه دی. ایوبي مسکی شو، ویې ویل چې حاضرینو یې دا ډول مسکا ډېره لږ تر دې د مخه په شونډو کې لیدلې وه. ناجي وویل موږ د جناب علي په لار کې له اسمان ستوري هم راکوزولی شو. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل که زما په لاره کې څه غوړول غواړئ نو هغه یو څیز دی چې زما زړه خوشحالوي. مرستیال یې وویل تاسې امر وکړئ. هغه کوم څیز دی چې زړه مو خوشحالوي؟ سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل د صلیبیانو مړي. خو د هغه مسکا ډېره ژر غایبه شوه. د هغه له سترګو شغلې راپورته شوې. د هغه په دغه ټیټ اواز کې قهر او غصه پټه وه. ویل یې د مسلمانانو ژوند د ګلانو توشک نه دی. نه پوهیږئ چې صلیبیان اسلامي سلطنت د موږکانو په څیر کړپوي؟ او پوهیږئ چې هغوی ولې بریالي دي؟ یوازې له دې امله چې موږ پر ګلانو تلل پیل کړي دي. موږ خپلې لوڼې لوڅې کړې او پتونه مو یې لوټ کړل. زما په نظر کې فلسطین دی. تاسې زما په لاره کې ګلان غوړوئ لکه چې له مصر هم د اسلامي بیرغ راټیټول غواړئ. هغو ټولو ته یو نظر وکتل او په پرتمین غږ یې وویل دا ګلان زما له مخې پورته کړئ، ځکه پر دې قدم کېږدم روح به مې په اغزه یې سوری سوری شي. دا نجونې مې له مخې لرې کړئ، داسې نه شي چې ما توره د دوی په زړه وړونکي طلایي زلفو کې راګیره او بېکاره پاتې شي. د جناب علي پرتم او شان ما ته جناب علي مه وایه. صلاح الدین ایوبي ویونکي داسې وداګه لکه په توره یې چې د کوم کافر مرۍ غوڅه کړې وي. هغه وویل جناب علي هغه و چې تاسې یې کلمه وایي او زه یې بې دامه غلام یم. زه دې تر هغه جناب صدقه شم چې سپېڅلی پیغام یې ما پر خپله سینه کیندلی دی. له همدغه پیغام سره مصر ته راغلی یم. صلیبیان له ما نه دغه پیغام اخلي او د روم په بحیره کې ډوبول غواړي. په شرابو کې یې غرقوي. زه د بادشاه په حیث راغلی نه یم. نجونو د چا په اشاره د ګلانو پاڼې راټولې کړې او له هغه ځایه لرې شوې. سلطان صلاح الدین ایوبي په چټکتیا سره پر دروازه ننوت. یوه پراخه کوټه وه. په دې کې یو اوږد میز ایښی و چې رنګارنګ ګلان پرې خواره واره وو. د هغو په منځ کې د کباب کړایي او اوزګړی غټ غټ اندامونه کباب کړی شوي وو. چرګان او خدای خبر چې څه خوراکونه ایښودل شوي وو. سلطان صلاح الدین ایوبي ودرېده او له خپل مرستیاله یې وپوښتل د مصر هر اوسېدونکی دغه ډول خواړه خوري؟ مرستیال یې وویل نه صاحب، غریب وګړي خو دغه ډول خواړه په خوب کې هم لیدلی نه شي. تاسې ټول د کوم قوم وګړي یاست؟ صلاح الدین ایوبي پوښتنه وکړه. آیا د هغو خلکو قوم جلا دی چې د دغه ډول خوراکونو خوب هم لیدلی نه شي؟ له یوې خوا یې هم چې ځواب وانه ورېده هغه وویل دلته چې څومره ملازمین او سپاهیان دي
هغه ټول دننه راوغواړئ. دا خوراکونه پر هغوی وخورئ. په خپله یې پر یوه ډوډۍ لږه غوښه کېښوده، ژر ژر یې وخوړه، اوبه یې پرې وڅښلې او د ساتونکي پوځ قومندان یې له ځانه سره کړ. هغه کوټې ته ورغی چې د نائب الحکومه دفتر و. 2 ساعته وروسته ناجي بیرون راووت. په منډه په آس سپور شو، قمچین یې ورکړه او له سترګو پناه شو. د شپې د ناجي په ځانګړې کوټه کې چې د هغه 2 تنه رازدار او باوري قومندانان ورسره ناست وو، شراب یې وڅښل. ناجي وویل د ځوانۍ جوش یې دی، په لږو ورځو کې به یې سوړ کړم. کمبخت چې هره خبره کوي وایي د کعبې په رب مې دې قسم وي چې صلیبیان له اسلامي سلطنته وباسم، بیا به آرام شم. ناجي خپل یو قومندان ته په ټوکو کې وویل دومره هم نه پوهیږي چې د اسلامي سلطنت ساه وتلې ده، اوس به سوډانیان حکومت کوي. بل قومندان له ناجي نه وپوښتل تا هغه ته ونه ویل چې دا 50,000 کسیز لښکر سوډاني دی او دا لښکر چې هغه خپل ګڼي د صلیبیانو پر خلاف نه جنګېږي؟ ناجي وویل اوروشه ستا دماغ خراب دی، ما هغه پر دې خبره باوري کړ چې دا 50,000 سوډاني زمریو لښکر به د هغه په یوه اشاره صلیبیان ټوټې ټوټې کړي. خو ناجي غلی شو او په سوچ کې ډوب شو. خو ولې؟ هغه ما ته امر کړی چې د مصر د اوسېدونکو پوځ جوړ کړم. ناجي وویل هغه ویلي چې د یو هیواد پوځ مناسب نه دی. هغه ما ته امر کړی چې د مصر د اوسېدونکو پوځ جوړ کړم. ناجي وویل هغه ویلي چې د یو هیواد پوځ مناسب نه دی. هغه مصري وګړي هم څیره کوي او زموږ له پوځ سره یو ځای کول غواړي. نو تاسو څه ځواب ورکړ؟ ما ورته وویل چې ستاسې امر به عملي کړای شي. ناجي ځواب ورکړ خو زه دغسې امرونه نه عملي کوم. مزاج څنګه دی؟ دغه پوښتنه اوروش ورڅخه وکړه. ناجي ورته ځواب ورکړ ضدي راته ښکاري، ستاسې د پوهې او تجربې په وړاندې هغه هیڅ هم نه ښکاري. بل قومندان وویل نوی د مصر د امیر په حیث راغلی دی، یو څو ورځې به دا نشه پکې وي. ناجي وویل زه یې له دې نشې نه ایستل نه غواړم، په همدې نشه کې نور هم مستوم او وژنم. دغو درې واړو تر ډیره پورې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه پر خلاف خبرې کولې او پر دې مسله غور کاوه چې که سلطان صلاح الدین ایوبي د ناجي د بې تاجه پادشاهۍ لپاره خطر پیدا کړه نو دوی به څه کوي؟ هلته سلطان صلاح الدین ایوبي خپل مرستیالان مخې ته کېنولي. دا یې ورته په ذهن کې کېنوله چې هغه د حکومت کولو لپاره راغلی نه دی او نه به څوک حکومت کولو ته پرېږدي. هغوی ته یې وویل چې جنگي قوت ته اړتیا لري او دا یې هم ورته وویل چې د دې ځای پوځي تشکیلات یې بیخي نه خوښېږي. 50,000 ساتونکي سوډانیان دي. موږ باید د هرې سیمې اوسېدونکو ته دا حق ورکړو چې هغوی زموږ په لښکرو کې شامل شي، د خپلو استعدادونو څرګندونه وکړي او د غنیمت په مالونو کې خپله برخه ترلاسه کړي. د دې ځای د خلکو د ژوندانه سطح هم په دې ډول لوړېدای شي. ما ناجي ته ویلي دي چې عمومي څیره کول دې پیل کړي. یو ناظم وویل هغه به ستاسې دا امر عملي کړي؟ هغه به زما له امر نه سرغړونه وکړي؟ ناظم ځواب ورکړ هغه سرغړونه کولای شي، نظامي چارې هغه ته سپارل شوي دي. هغه د چا لارښوونې ته غوږ نه نیسي، خپله مني او کوي. سلطان صلاح الدین ایوبي غلی شو لکه پر هغه یې چې هیڅ اغېز کړی نه وي. هغه ټول رخصت کړل، یوازې علي بن سفیان یې له ځانه سره پرېښود. علي بن سفیان د اطلاعاتو او ځوابي اطلاعاتو پوه و. صلاح الدین ایوبي له ځانه سره له بغداد راوستی و. هغه د پاخه عمر سړی و، په اداکارۍ، وړ ژبیتوب او لباس بدلولو کې مهارت لرل. په جنګونو کې جاسوسي هم کړې وه او جاسوسان یې نیولي هم وو. د هغه خپله ډله وه چې له اسمانه یې ستوري راکوزولی شول. سلطان صلاح الدین ایوبي د جاسوسۍ پر اهمیت پوه پر فني پوهه سربیره په علي بن سفیان کې هماغه جذبه وه چې په سلطان صلاح الدین ایوبي کې وه. علي تا واورېدل؟ صلاح الدین ایوبي وویل دې خلکو وویل چې ناجي د چا امر نه مني، خپل سرکارونه کوي. علي ځواب ورکړ هو وامې اورېدل، که مې د څېرو په پېژندلو کې غلطي کړې نه وي
نو زما په نظر خو د ساتونکو د پوځ د اعلی قومندان د ناولي ذهنیت څښتن انسان دی. د ده په باب زه له پخوا نه یو څه پوهېدم. دا پوځ چې زموږ له خزانې نه معاش اخلي په اصل کې د ناجي ځانګړی پوځ دی. ده په حکومتي کړیو کې داسې سازشونه کړي دي چې اداري چوکاټ یې بې حده کمزوری کړی دی. ستاسې دا پرېکړه بیخي پر ځای ده چې په پوځ کې د هرې سیمې وګړي په کار دي. زه به تاسې ته مفصل معلومات راټول کړم. ګمان کوم چې سوډاني پوځ ناجي ته وفادار دی. زموږ نه دی تاسې باید د دغه پوځ نظم او ترتیب بدل کړئ او یا ناجي له کاره ګوښه کړئ. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل زه په خپلو صفونو کې دښمن پیدا کول نه غواړم. ناجي کورنی نیالګی دی. دی له کاره ګوښه کول او خپل دښمن ترې جوړول ښه کار نه دی. زموږ تورې د نورو لپاره دي، د خپلو د وینو بهولو لپاره نه دي. زه د ناجي ذهنیت د مینې او محبت په وسیله بدلولی شم. ته د ده د ذهنیت معلومولو هڅه وکړه. ما ته صحیح اطلاع راکړه چې پوځ تر کومه زموږ وفادار دی. خو ناجي دومره خام سړی نه و. د هغه ذهنیت د مینې او محبت له بړبکیو آزاد و. د هغه کمینه وه له خپل اقتدار او شیطانت سره وه. په دې اړخ کې هغه لکه تیږه و، خو چې څوک به یې په خپل جال کې نښلول غوښتل نو د هغه په وړاندې به د موم غوندې نرم و. هغه له سلطان صلاح الدین ایوبي سره همدغه چلند غوره کړ. د هغه په وړاندې به نه کېناسته، هرې خبرې ته ښه ویل. هغه د مصر په بېلابېلو سیمو کې د پوځ لپاره د ځوانانو څیره کول پیل کړي وو. حال دا چې دغه کار یې د خوښۍ پر خلاف و. ورځې تېرېدلې، د سلطان صلاح الدین ایوبي په زړه کې لږ لږ ځای نیول پیل کړي وو. ناجي هغه پر دې خبره ډاډه کړی و چې د سوډان ساتونکي د هغه د حکم منتظر دي او هیله ده چې د قوم له هیلو سره به پوره وخیږي. ناجي سلطان صلاح الدین ایوبي ته 2-3 ځلې ویلي و چې هغه د ساتونکي پوځ له خوا نه ورته بلنه ورکول غواړي او پوځ د ده په درناوي کې د جشن جوړولو لپاره په بې صبرۍ سره انتظار باسي. خو سلطان صلاح الدین ایوبي د مصروفیتونو له امله دغه بلنه منلې نه وه. د دویمې برخې پای.